سیف الله خان یو ډېر زړور سړی و او خصوصا دا درپخیل قوم د دې مشر و د ټولو قبایلي سیسټم کې هغه یو ډېر لوړ مقام درلود، یو ډېر زړور سړی و. دا اوس چې د طالبانیزیشن څونه لهر دی، یو کلی دوه داسې دي په د ټول شمالي وزیرستان کې چې هغوی خپلو د غذایي د کلي خلکو یو هڅه کړې ده او خپل ځان ته یو سلوختي جوړه کړې ده، طالب خپل خاورې ته نه دی راپرېښی. نو دا درپخیل خاوره چې کوم زه خپل هم د درپخیل وایم، په هغې کې د دې سړي د وژل او د ده سره بیا ټول کم ظاهره خبره د ملګري و، طالب خپلې خاورې ته نه دی راپرېښی. پرون سهار چې خوب به خلک راپاڅېدل نو یو څو جوماتونو کې د کلي طالبان راغلي وو. نو هغې باندې بهرحال بیا دې خبرو کړو چې تاسو مهرباني وکړئ مازدیګره پر راوځئ، که او نه وتئ نو بس بیا خو دا ده چې بیا زموږ طرف نه چې در سره هر کس معمول وشو بیا په هغې باندې تاسو خفه کېږئ. علاقه د ګل بهادر سره ده، دا د حافظ ګل بهادر د ډلې دغه و. هغې باندې چې دې خبرو وکړو چې تاسو لاړ شئ په هغه موقع دې کلی پرېښی دی. سهار بیا چېرته دته یو زنګ والې دي چې بهی تاسو راشئ چې په دې خبره باندې سره وغږېږو او موږ په پلانکیزي کې ولاړ یو. نو دی بیا یوازې تللی دی، یو کس نیم به یې ورسره په دې نیت چې دا خو خبره ده. نو بهرحال چې هلته ورغلی دی بیا یې برید کړی دی، دی خو بیا اسپتال ته راوړی دی او بیا په موقع خو مطلب خو بهرحال ټپي شوی و ډېر، بیا په حق ورسېده. او جنګ روان دی، دا واقع چې وشوه بیا خو ټول کلی بیدار شو، ظاهره خبره ده، خلک راوتي دي ورپسې دي به وتښتېدل. د دې توچي نه اخوا نور کلي هغې ته واوړېدل، خو بیا خلک ورپسې هلته هم لاړل. خو دې سره هم وسله شته او سنایپر هم شته، هر قسم کیسه هم شته ورسره که نه. خو د کلي خلک هم ورغلي دي، په خپل سر چې څونه کوی شي هغه دا خلک یې محاصره کړی دی او مطلب جنګ لا اوس هم روان دی تر دې دمه. اوره دا د پاکستان امنیتي چارواکي چې کوم دي که نه، دا خو د دې ترهګرو د تحفظ دپاره دلته پراته دي چې دا ترهګر ترې څوک خراب نه کړي. او دا د دې یو پروژه ده او په دې پروژه باندې دې د پښتون شناخت ورانوي. دلته دا کمپالي چې کوم ده، کمپالۍ د سوچ فکر چې کوم ده هغه په دې باندې وښي، لکه څنګه چې په افغانستان کې په ووالو. دا د ریاست پروژه ده. نو ریاست خو دې ژغوري، د دې له ژغورنه ورکړې ده، داسې نه کوي چې مطلب د دې خلکو خلاف عملیات وکړي. دا درپخیل خو میرانشاه ښار دی، دلته د میرانشاه کینټ د درپخیل په خاوره دی، مطلب څه د میرانشاه کلي او څه د درپخیل، دا خو مطلب بیخي په ښار کې پراته خلک دي. دلته خو ستا ټول کنټونمنټ دي، ګرځاپیره تا پکټونه دي، کیلاګانې دي، یو شی دی بل شی دی. زه په دې موقع په پېښور کې یم او دلته چونکې نیټورک هم هغې بند کړی و او ښه رابطه هم داسې مکمله نه شوه، یو نیم ټلیفون میلاو شو چېرته، خو هغه بیا هم ځکه چې کله ټول تللی دی هلته په جنګ دی ورسره، نو هلته نه هم داسې پوره خبر لا نه دی راغلی. یو څو زخمیان یې راوستي دي میرانشاه اسپتال ته، هم زموږ د کلي خلک دی او نور خو دا کیسه روانه ده. لږ ساعت کې به په دې باندې رڼا وځي چې اوس مزید څونه نقصان